کابل ښار کې لنډغرو زورواکو او غلو ته ډیر بد خبر. د یادو خلکو لپاره کابل کې د اشرف غني په امر ځانګړې قطعه جوړه شوه. دا چې دا قطعې کار به سوي د کومو خلکو پر وړاندې به اقدام کوي دلته په ویډیو کې را سره کتلی شئ. سلام لیدونکو، وخت مو په خیر. کابل کې د ګډو ځواکونو قومنداني پرانیستل شوه. کابل کې د ګډو ځواکونو قومنداني د امنیت د ټینګښت، د قانون د تنفیذ او له جرمونو سره د مبارزې په موخه پرون رسما پرانیستل شوه او یادو ځواکونو خپلې چارې پیل کړې. د ګډو ځواکونو د عمومي قومندانۍ رهبري د کابل ولایت د امني قومندان امان الله واحدي پر غاړه ده چې له کورنیو چارو، ملي دفاع وزارتونو او ملي امنیت عمومي ریاست څخه 3 مرستیالان لري او د کابل ښار د ښې امنیت ساتنې لپاره به په ګډه کار کوي. د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي معین ستر پاسوال عبدالصبور قانی د امنیت ساتنې او له جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د یادې قومندانۍ شتون د اړتیا او پاملرنې وړ یاد کړ او ویل چې د ګډو ځواکونو عمومي قومندانۍ کې د امنیتي او دفاعي ارګانونو ځواکونه شامل دي او د قانون د تنفیذ او همدارنګه د جنایي او تروریستي عملیاتونو د پلانولو په برخه کې به په ګډه همغږي ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو وختونو کې پر کابل کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. تیره ورځ هم په کابل ښار کې د وزیر اکبر خان د جومات امام مولوي ایاز نیازی هم په هدفي وژنه کې ووژل شو چې پر مسجد کې پر یاد کس حمله وشوله. درنو لیدونکو، په دې هیله چې دا ویډیو به تاسو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که زموږ دغه ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او د یوټیوب چینل هم ضرور د سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت. د الله په امان.